والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. زما ډیر محترم و معزز سامعین و حضرات رونو، یو څو ورځې وړاندینۍ خبرې د مولوي رحم الله حقانی په نوم باندې یو مولا په افغانستان کابل ولایت کې د مشکات شریف مقدماتی درس کې طالبانو ته څه خبرې داسې وکړي چې خبرې طالبانو ما ته واورولې او مطالبه دا وه چې د دې جواب وشي. ولو که ما خبرې واورېدې هغې جواب پکار نه دی، ځکه هغه کنزل دي، دروغ دي، یا زمونږ په اسلافو باندې دروغ وینا کړې ده، دروغ یې ورپسې تړلې دي، غلط بیاني کړې ده، افتراء پې تړلې ده او یې کنزل کړي دي، نو کنزلو جواب کیږي نه. زه به دته دې نه سخت الفاظو باندې کنزل وکړم، داسې کنزل به وکړم چې قیامته پورې د ده نسل به یاد ساتي. په معززو مسلمانانو رونو که تاسو خواص یې که عوام یې، انصاف ستاسو غاړه کې. آیا د مولا شان سره، آیا د یو پیر د یو مجاهد شان سره، بلکې د یو مسلمان شان سره هم دا نه ښایي چې دی د چاته سپک الفاظ او کنزل وښیي یا د کنزل ورته وکړي، د چا مشران د په سپکو الفاظو باندې یاد کی. ما ته زما شیخ پیر ارچی خراسانی اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله تعالی علیه د کنزلو تعلیم نه دی راکړی. ما ته زما شیخ شیخ الاسلام والمسلمین غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه د کنزلو تعلیم نه دی راکړی. زه تا ته کنزل نه کوم، صرف امت مسلمه ستا د دې دجل او فریب نه خبرو. معزز مسلمانانو رونو، خصوصا د میډیا ملګرو نه مې دا مطالبه ده چې زما دا یو څو خبرې پاکستان کې د دیوبند هغه علماو ته واوروئ چې کم د ده ملاتړ دي یا ځای په ځای د ده ملګرتیا مرسته کوي. بیا خصوصا وطن افغانستان کې زما به ټولو ملګرو نه مطالبه وي چې د امارت اسلامي معززو مشرانو ته زما دا خبرې ورورسوئ. هلته د دیوبند اسلافو مشرانو ته زما دا خبرې ورورسوئ. معززو مسلمانانو رونو، د ده چې نوم د دیوبند استعمالی، دا کم افتراعات او کنزل چې د ده په زبان باندې راځي، والله العظیم که زمونږ په زبانونو داسې کنزلي الفاظ چاته راځي عام سړي ته، بیا یو داسې انسان چې هغه دین خدمت کړی، نن د کروڑونو عربونو مریدان او خلفا د هغه د دې پاک دین د دې ښکلې عقیدې او د دې مذهب مظلوم امام د مذهب خدمتونه کوي. هغه شهید شیخ الاسلام رحمت الله علیه چې هغه د خپل سر په بیه باندې امت مسلمه ته عقیده او دین ورزده که، هغه مظلوم شهید چې شهید د منبر وګرځېده، مفتی محمد نعمان فضلی شهید رحمه الله، چې ټول د هغه کړوړو او کردار نه خبر یې کم الفاظ هغه پسې وي. دا سړی ګورې د دیوبند نوم استعمالی، د دیوبند نسبت بدنامي. زما په پاکستان کې هم په افغانستان کې هم ټولو د دیوبند علماو دا مطالبه ده. آیا اسلافو د دیوبند په خپل کتابونو کې مد مقابل ته داسې کنزل کړي دي؟ آیا هغوی به چې چا سره علمي مباحثه راغی، علمي اختلاف به راغی، اشرف علي تانوي صاحب، قاسم نانوتوي صاحب، شان و شاه کشمیری رحمه الله، آیا د دوی په کتبو کې کنزل موجود دي؟ آیا دوی تعلیم د کنزلو ورکړی دی؟ را روان نسل به څه وایي چې کم نسل زمونږ د طلبا چې دلته ناست دي، آیا دوی به دا درس زده کوي چې دیوبند د کنزلو نوم دی؟ زمونږ اسلافو د دشمن په مقابله کې چا سره علمي اختلاف راغی نو کنزل ورته زده که چې کنزل ورته کوئ. دا خو ستاسو د دیوبند نسبت بدنامه. تاسو خو د ده ملاتړ جوړیږئ، خو دې طرف ته نه ګورئ چې دی څومره نقصان دی نسبت ته ورکوي.
دا څومره سپک الفاظ د په زبان باندې راځي. مهرباني وکړئ د داسې سړي ملاتړ مه جوړېږئ، ملګرتیا مه کوئ. الله ته به تاسو هم جواب ورکوي. خدای ته مخ کوي، هر څه ته شا کوي چې کم نسبتونه د شهید شیخ الاسلام رحمت الله علیه ته کړي، کم نسبتونه د مبارک صاحب رحمت الله علیه او کم نسبتونه د مفتی نعمان شهید رحمت الله علیه ته کړي. آیا دا په دې کې موجودو؟ دویم مختصر مطالبه ډیر په ادب او احترام سره زه د امارت اسلامي هر یو مشر اطاعت کوم چې کم د اهل سنت والجماعت د حنفیت په اصولو پابند وي. زه خپل مشر ګڼم. زما دا خبرې که د امارت اسلامي هر یو مشر او یو وفد او یو وزیر اوري، مهرباني وکړئ دا سړی بند کړئ، دا منع کړئ. افغانستان د 50 کاله د شهیدانو د قربانۍ نه وروستو چې په لکو بیبیانې کونډې شو، بچي یتیمانان شو، دا د شهیدانو په وینو باندې جوړ شو، آباد شو. د عمل درته بیا ټوکړه ټوکړه کوي. دا زه دعوی سره ویم چې دا مولانا رحم الله حقانی په یو سازش باندې درغلی دی، دا وطن ټوکړه کوي. د هغه خانه جنگي که تاسو ته یاد د فهیم دوستم، هغه خانه جنگي چې ذاتی هزارګانو سره په خپلو منځونو کې دا خانه جنگي کله شروع شوې وه، هغه خانه جنگي درته دوباره تازه کوي. خبره زما واورئ، منل نه منل ستاسو کار دی. زه عاجزانه مطالبه لرم دا سړی منع کوي. د افغانستان ټوټه کول غواړي. په ټول د دنیا کې واحد د اسلامي ریاست جوړ شو، دا درته ټوکړه ټوکړه کوي په اختلافاتو باندې، په صوفیه او په مشایخو باندې، کله په قادریانو باندې، کله ګیلانیانو باندې، کله په موږ صوفي حضراتو باندې، امت مسلمه باندې، په مسلمانانو باندې د کفر د فتوی، کله جادوګر او کله دجالیت، داسې قسم الفاظ ویل دا خانه جنګي راوچتول دي. د دې سړي صدباب وکړئ. دا ملک غلطو لاسونو ته مه ورکوئ. ده ته مه خوشحالېږئ چې دی به ستا مجاهد تربیه کي، دې ته مه خوشحالېږئ چې دی به ستا د عوامو اصلاح وکړي او دی به تا د امیر المؤمنین په اطاعت باندې مجبوره کړي. دې دا درس نه ورکوي. دی صرف د اختلاف بوی د ده نه او د ده د خوشه د خلکو نه راځي. مهرباني وکړئ دا سړی منع کړئ. درېیمه غوښتنه مې د افغانستان د مشایخو او د علماو نه ده چې دا سړی هغلته درغلی دی، هلته فتنه خورئ. یوازې د امارت اسلامي مشران نه څومره چې د دیوبند اکابر یې، دې ټولو نه زما غوښتنه ده، من جمله الشیخ عنایت الله برحانی حفظه الله، الشیخ محمد حکیم مظهری حفظه الله، الشیخ ابوالفیض حفظه الله وغیره وغیره چې څومره مشایخ مناظرین او دا تکړه خلک د دیوبند اکابرو نه هلته موجود دي. دې نه مې غوښتنه دا سړي مخالفت وکړي، دا سړی پوه کوي، دا منع کوي. د امت مسلمه په منځ کې اختلاف پیدا کول غواړي، د اختلاف ختم کوي. اخرنۍ خبره رحم الله مولوي رحم الله ته کوم، دا م ورته ورسوئ. زه به ټکي په ټکي ستا د هر یو خبرې جواب وکړم، خو ته نرشه. زما د پیر پیرچی خراسانی اخونزاده سیف الرحمن رحمت الله علیه په عقیده کې یو عقیده راواله، ټول دنیا ته وښیه چې د عقیده د اهلسنه والجماعت د اصولو خلاف ته امام ابو منصور ماتوریدي رحمه الله، امام ابو الحسن اشعري رحمه الله راواله دا دوه ائمه زمونږ د اهلسنه والجماعت وښیه چې کوم ځای کې زمونږ د مبارک صاحب رحمت الله علیه د عقیدې ټکر د اسلاف مشرانو سره راځي. د مبارک صاحب رحمت الله علیه یو عمل وښیه چې هغه عمل د فقه حنفي په خلاف باندې وي، ستا سزا زما ورته غاړې ښودل چې د افغانستان او د پاکستان په کوم ګوټ کې ته مناظرې ته کښېنې، زه مناظرې ته تیار یم، خو ته یو عقیده د مبارک صاحب رحمت الله علیه وښیه. زما د شیخ الاسلام والمسلمین غلام حضرت غلام شهید رحمت الله علیه د هغه درسونه واوره، د هغه ریکارډونه خاص هم ته اورېدلي دي، هغې نه د استفاده کړې ده. تا که وهابیت په خلاف پرچار و، هغه د شهید شیخ صاحب په درسونو باندې تا ځان مضبوط کړی. راویس پړه په میډیا باندې وښیه چې دا د شیخ صاحب مبارک لیپ دی، دا د شیخ صاحب نظر دی، دی د اهل سنت خلاف او دی د فقه حنفي خلاف. ظالمه دومره سوچ نه کوي چې هغه په ځوانۍ کې په دې وینو باندې سالو شو. دا څه شي دپاره تم خبرې چې هغه څومره غټ خادم د دین تېر شوی، دین اسلامي څومره غټ خدمت د عقیدې او د مذهب کړی دی. لهذا ته علمي اعتراض پیش کا، زه به علمي جواب وکم. دا چې مبارک صاحب رحمت الله علیه جادوګر دی، نقشه په میدان ثابت کا. دا چې شیخ صاحب رحمت الله علیه ته تا کم نسبتونه کوي په میدان ثابت کا کنه، چې تا وی دی وای چې پیر بابا نه غواړي او دی وای کاکا صاحب نه غواړي، راوړه تشریحات نابغه او خلکو ته جدا الفاظ بګشتا. کدا الفاظ په تشریحات نابغه کې تا پیدا ک زړه ته زبان کټ کو، دینه غټه خبره بل نشته. لہذا څومره اوریدونکو زما دا خبره اوري، تاسو انصاف وکئ. مونږه کنزل نه کوو، مونږ ته د کنزلو تعلیم را کول شوی دی. د دې سړي بیانات مه اورئ،
دې سړي سره تعلق مساتئ او مشرانو نه مې غوښتنه وکړه چې دا سړی دې وطن نه ورک کړي ګنې وطن دلته ټوکړه ټوکړه کوي. الہ العالمین دې مونږه د دین خادمینو ته د اتفاق او اتحاد سره د دې ښکلي دین د عقیدې او د مذهب د خدمت توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا